السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست. ملګرو عزیزانو، زما دغه ویډیو چې ده هغه د دې په اړه ده چې څنګه موږ کولی شو چې نمبرونه مصروفیت ته واچو، یعنې بلیک لیست یې واچو په ګیلکسي کې. هغه موږ څنګه کولی شو چې ځینې ناثبت شوي نمبرونه، یعنې کوم خلک چې موږ په عذابوي هغه نمبرونه موږ واچو بلیک لیست ته، بیا هغه هېڅکله هم موږ ته زنګ نشي وهلی. نو ټول د مخه دغه ثبت دپاره به موږ د موبایل سیټینګ ته به راسو. موبایل سیټینګ چې مو کله خلاص کړي، نو په موبایل سیټینګ کې موږ ته ډېر اپشنان راکوي، یعنې داسې اپشنان چې په هغه کې موږ د هر شي تغییر ورکولی شو، یعنې وائی فای، بلوتوث، هر شي، ډسپلی، والپیپر، ګرده شیان تغییر ګرده په موبایل په سیټینګ کېږي. نو دې دپاره به موږ راسو ښکته. نو چې موږ ښکته راسو، په دې کې به تاسې وینئ دا د کال اپشن وینئ، دا د موبایل د کال اپشن، دا د کال اپشن به موږ کښېکاږو. کله چې د کال اپشن کښېږي، نو دلته به تاسې دغسې همداره نورې نومان یا نورې اپشنان به هم تاسې درکوي، لکه نیټورک سرویس دی، رومینګ سیټینګ دی، کال ریجکشن دی، کال موډ سیټینګ دی، انسرینګ اینډینګ کالز دی، دا ټوله دي. په دغو ټولو کې به وینئ پر دا درېیم نمبر باندې کال ریجکشن د ځینو موبایلانو د پر اول اپشن یې، ځینو د پر دوم یې، ځینو د لاندې یې، ځینو د کښته یې. یعنې دا کال ریجکشن ته چې هر ځای چې نوشته یې کال ریجکشن چې تاسې سلیکټ کړئ، نو د کال ریجکشن کې دلته وینئ اټو ریجکټ موډ دی، او همدارقم اټو ریجکټ موډ دی، او د بل اټو ریجکټ لیست دی. یعنې اټو ریجکټ لیست هغه لیست دی، یعنې چې تا ور اچولي هغه نمبرونه، او همدارنګه اټو ریجکټ موډ بیا چې تاسې کښېکاږئ، په اټو ریجکټ موډ کې وینئ اټو ریجکټ نمبرس دی، یا آل انکمینګ نمبرس دی، او اوف دی، چې یعنې هغه نمبرونه چې تاسو سره ثبت وي هغه به نه دق کېږي، هغه به تاسې پر اوف باندې ودروي. یعنې نمبرونه که تاسې غواړئ چې په ناولد نمبر زنګ راشي یا هم نشي را، نو هغه به تاسې پر اوف باندې ولګوئ، او که غواړئ چې نشي را، نو دې دپاره به تاسې آل انکمینګ کالز دی، یعنې آل انکمینګ کالز تاسې وروئ، ګرده هغه زنګونه چې یعنې نه وي ثبت شوي، هغه پر هغه نمبرو بیا تاسې ته زنګ نشي راتللی، نه هم هغه تاسې ته عذابولی شي، یا هم نه هغه تاسې ته مزاحمت جوړولی شي. او همدارنګه دغه چې دی د اټو ریجکټ موډ د همدې دپاره دی. او اټو ریجکټ نمبرس، اټو ریجکټ نمبرس تاسې وروئ، په دې دا هغه نمبرونه مصروفه کوي چې تاسې بلیک لیست ته ور اچولي. یعنې بلیک لیست ته وینئ داسې چې که غواړئ چا نمبرونه ور واچوي، هغه هلته په دغه کې هم بلیک لیست ته اوړي، په کال کې یا په فون کې هم بلیک لیست ته اوړي، او همدارنګه که تاسې ور اچولي بیا هغه نمبرونه تاسې ته زنګ نشي راولی. او که غواړئ چې ما ته هر یو زنګ را ووایي، یعنې که ثبت وي او که نه وي را سره ثبت، نو دې دپاره به موږ د اوف علامه کښېکاږو، یعنې اوس موږ ته څوک زنګ نشي وهلی. او که غواړئ چې موږ ته څوک مزاحمت نه وکړي، هغه بیا آل انکمینګ کالز وروئ، هېڅوک بیا تاسې ته زنګ نه راووي. همدارنګه اټو ریجکټ نمبرز، یعنې هغه نمبرونه چې تاسې په بلیک لیست کې ایښي، بیا هغه نمبرونه تاسې ته زنګ نشي راولی. نو ډېره زیاته مننه که تر څخه مو همداراز زموږ د نورو ویډیو دپاره زموږ چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه. ښه ورځ، ښه شپه، ښه ژوند څخه غواړم. خدای په امان.